بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې په دې وطن کې یو وبایي مرض د کرونا په نوم باندې شروع دی او ټول ملک چې دی نو هغه بند دی، ټول وطن بلکې ټوله دنیا. زمونږ تعلیمي ادارې هم بند دي او زمونږ د بره حکام چې کوم دي، اعلی حکامو، د هغوی د طرف نه دا حکم دی چې تاسو په څه نه څه طریقه باندې خپل شاګردان هغوی ته آنلاین، یعنی د هوا په چپو خپل دغه تعلیمي سفر جاري وساتئ. نو زموږ سره د هغې مختلف لارې چارې هم کیدی شوې او هغه لږې اسانې هم دي، خو ما دا وغوښتل چې یاره زه په یو داسې طریقه باندې څه نه څه خپل لیکچر تیاروم چې د هغه زموږ سره خواوشا کالجونه چې کوم دي یا نور شاعران ادیبان کم خلک چې د مختلفو موضوعاتو سره د ادب په حواله باندې په هغې کې دلچسپي اخلي او هغوی ته په څه نه څه شکل کې زما له طرف نه یو خیر ورسي، نو دا به زما دپاره خوشبختي وي. زما چونکې نننۍ موضوع چې کومه ده نو هغه د فونیټکس او فونالوجي څه ته چې مونږ دلته په پښتو کې یا په پښتنو کې په مختلفو نومونو باندې دا فونیټکس او فونالوجي خلک یادوي چې ډېر پوهان دې ته لکه مثلا مجاور احمد زیار صاحب دې ته سپړن پوهنه وایي، یا د دې نه علاوه نور ډېر زموږ سره داسې علیمان شته، استادان شته چې هغه فونیټکس او فونالوجي کوم چې د انګریزۍ نه یا چې کوم دی د ګریک نه راغلی لفظ دی، دا دلته کې مونږ په مختلفو نومونو باندې یادوو. نو اول چې کوم دی نو زه کوشش دا کوم چې د دې ټکي هغه بنیاد ته مونږ ورسو چې فونیټکس د فون نه وتی دی او دا د یونانۍ ژبې ټکي دی چې مطلب یې هم دغه دی، اواز دی، غږ دی، خبرې دي، او دا بیا د هغې نه جوړ شوی دی فونیټکس او فونالوجي. چونکې د هرې ژبې دا اصول داسې دي چې زمونږ د یوې ژبې ډاریک ترجمه په بله ژبه کې یا د یو ټکي یا د یو مرکب هغسې نشو کولی یا هغه معنی ته موږ نشو اخیستی. دا یوازې لکه مثلا موږ هلته کې چې کوم دی نو فونیټکس هغوی په یوه معنی کې اخلي او فونالوجي هغوی په بله معنی کې اخلي. دلته کې چې کوم دی نو موږ په پښتو کې دې ته غږپوهنه وایو او د دې لپاره چې کوم دی نو لکه زیار صاحب دې ته سپړن پوهنه وایي یا نور علیمان دې ته چې کوم دی نو اواز پوهنه وایي. زه خپل زما نظر دا دی چې زموږ سره د درې قسمه ټکي دي، لکه مثلا زموږ سره اواز دی، غږ دی، ناره ده. نو زه فکر کوم چې اواز چې کوم دی که پرس که مونږ انسانان، ځناور او مارغان چې کومې دي مرغۍ دا واخلو نو مونږ زیاتره لکه دا درې واړه لفظونه چې کوم دي نو دا مونږ اول د یو دپاره استعمالوو، دا نور ورسره شاملیږي. لکه مثلا مونږ دا وایو چې یاره غږ مونږ صرف د انسان دپاره د انسان سره وتړو، نو دغسې زمونږ سره چې نور کوم ځناور دي نو هغوی هم غږونه کوي یا چې کوم دی اوازونه کوي. خو مونږ دا چې کم ټکي د کم لکه مثلا انسان، ځناور او مرغو د کم سره دا ډېر زیات مناسب وي نو هغه زموږ د انسانانو سره غږ دی، د ځناورو سره ناره ده او د مارغانو سره اواز دی. اگر چې دا درې واړه لفظونه چې کم دی نو دا د دې درې واړو لپاره استعمالیږي، خو زیاتره نو چونکې مونږ دا په غږپوهنه باندې که یاد کړو او یاد شوی هم دی زموږ په کورس په کتابونو کې، نو هم د خلکو دې ته صرف غږپوهنه ویلې ده. نو مونږ غږپوهنه څه ته وایي؟ غږپوهنه چې کوم دی نو دې دغه ته راځو چې غږپوهنه څه ته وایي، دا څنګه جوړیږي یا چې کوم دی د دې اهمیت څه دی، دا شروع شوي څنګه ده. نو لکه څنګه چې مونږ ټولو ته پته ده چې انسان ته حیوان ناطق وایي، انسان په نورو مخلوقاتو باندې غوره په دې وجه دی چې دا خبرې کوي، د خبرو په شا باندې د سوچ وي، د ذهن کار کوي او دی چې کوم دی نو خپل مافیوز ضمیر، خپل تاریخ، خپل ثقافت، خپل ادب، خپل چاپېرچل د ژبې په ذریعه، د خپل ذهن په ذریعه باندې نورو خلکو ته، نورو تاریخونو ته، نورو نسلونو ته پرېږدي. نو په دې وجه باندې د اواز د غږ چې کوم دی نو د دې ډېر لوی اهمیت دی.
تر ډېره وخته پورې زموږ سره د ژبې د علم په حواله باندې چې په کله بحث کېدو نو زموږ سره لیکلې ژبه ډېره زیاته اهمه وه. لکه موږ چې کم ټکې به لیکلی شوی و یا چې کم لیک زموږ سره لیکلی شوی دی، اوس هم که تاسو وګورئ نو زموږ سره هم هغه تاریخونه، هغه کتابونه، هغه علمونه، هغه ټول یا هغه ادبونه چې کوم په لیکلي صورت کې او ژبه چې کوم دی نو موږ د هغې ژبې ګرامر، د هغې اصول، د هغې قاعدې، د هغې ضابطې وایو کومه چې لیکلی شوي ژبه وي. خو تقریبا د 20مې صدۍ د شروع کېدو نه یا د دې نه لږ مخکې، بلکې زه به دا ووایم چې ډېر په نږدې وخت کې د لسانیاتو کومې ته چې ژبپوهنه وي دې طرف ته خلکو دغه وکړو، پام راوګرځوو چې یاره دا ژبه څه شی دی. دا زموږ سره چې کومه عامه ژبه وه، عام روایتي ګرامر به و، عام روایتي خبرې اترې به وې، د هغې نه بالکل بدل په یو جدا رنګ کې وړاندې کړی شوه او دې خبرې ته زور راوړی شو چې زموږ سره د یوې ژبې نه، د لیکلې ژبې نه اهمه چې کوم دی نو هغه غږ دی. د هغې وجه دا ده چې انسان چې زموږ سره څومره هم ژبه زده کړې ده نو د هغې بنیاد غوږ دی، غوږونه دي. لکه که فرض که د کم انسان چې کم دی نو غوږونه کار نه کوي، هغه ژبه نشي زده کولی، هغه د مور و پلار نه ژبه نشي زده کولی، ځکه چې هغه نقل کوي، ماشوم نقل کوي او د نقل مقابله په لاس نه ورځي. په دې وجه باندې هغه د ژبې نه محرومه پاتې کېږي او موږ ټول دا وینو زموږ په دې معاشره کې، په چاپېرچل کې د یو خاص ټکنیکل مسلو هغه به موږ وایو چې د هغې نه علاوه چې څومره هم چاړاګان دي نو د هغوی ورسره کاڼه هم دي، د هغوی غوږونه کار نه کوي، ځکه چې هغوی دنیا د خلکو خبرې نه دي اورېدلي. دویمه خبره دا ده چې د غږ په حواله باندې زموږ سره دا خبره زیاته کېږي چې دا مورنۍ ژبه ده یا دا پلرنۍ ژبه ده یا چې کوم دی نو ژبه چې کوم دی دغه یو تاثر چې دی نو دا دا چې کوم مطالعه مونږ کوو اوس دا د دغې په دغه کې سمه نه راځي، ځکه چې یو ماشوم که ته د دنیا هر ځای ته ویسي هغه هلته هرې ژبې ته هغه چې سام اوري نو هغه ژبه زده کوي. نو زموږ سره چې کوم دی لکه څنګه چې د فونیټکس او فونالوجي او غږپوهنه دا درې واړه چې کوم دی مستعمل ټکي دي، موږ پښتانه ټول هم فونیټکس او فونالوجي او غږپوهنه وغیره دا اصطلاحات زموږ دپاره دومره نوي نه دي. البته لکه څنګه چې د دې ټکي نه د یو واضحه ده چې دا د فون نه وتی دی، فون غږ ته وایي، اواز ته وایي، او بیا چې کوم دی نو د هغې لکه په انګریزۍ کې د فونیټکس دا ټکس چې کوم دی او فونالوجي دا لوجي دا دواړه ټکي چې کوم دی نو دا زموږ سره عام هم لکه مثلا مونږ وایو میتھمیټکس د حساب کتاب چې کوم مطالعې ته میتھمیټکس وایو یا سټیټسټک چې کوم د اعداد و شمار لوسته چې کومې مطالعې چې کومې هغې ته مونږ سټیټسټک وایو. دا هم دغسې شی دی چې کله د اواز ساینسي مطالعه لکه په دې کې ساینسي مطالعه وه د په دې وایي چې اواز مونږ یو غږ چې کوم دی چې هغه نیچرلي هغه په تکنیکي لحاظ باندې چې د کوم ځای نه پیدا کېږي هم هغه مطالعې وشي، زموږ سره خاص جذبات احساسات دا پکې وړاندې نه کړی شي. نو لکه څنګه چې ما وختي وویل چې مونږ د یوې ژبې ډایرکټ ترجمه یا د یوې اصطلاح نشو کولی، لکه مونږ دلته کې غږپوهنه وایو. نو غږپوهنه مطلب چې کوم دی نو دا د یو غږ یا د مختلفو غږونو او اوازونو ساینسي مطالعې ته غږپوهنه وایي چې غږونه څنګه پیدا کېږي، غږونه د دې آرټیکولیشن یا پیدایش چې کوم دی نو دا څنګه جوړېږي، څنګه کېږي، د دې په شا باندې کم کم اندامونه دي، کم کم غږ ځایونه دي چې هغه کار کوي او دا مختلف اوازونه جوړوي، دا مختلف غږونه جوړوي او هغه په هغې باندې بیا خلک چې کوم دی نو په یو ډېره ښه طریقه باندې خپل خیالات، احساسات، جذبات دا ټول څه دی دا نور ولس ته وړاندې کوي. نو زموږ سره چې کوم دی په عام نورو ژبو کې یا خاص کر مونږ په انګریزۍ کې دا وایو چې هغوی فونیټکس یو عمومي غږپوهنې ته وایي چې په غږونه څنګه پیدا کېږي، د عامو د هغې د یو خاص ژبې د یو خاص خلکو د یو خاص نسل سره خاص تعلق نشته، بلکې عام طور هغه دا خبرې کوي چې انسانان
نو انسانان چې دي د هغوی د ټولو انسانانو فطرتن دوی به خبرې چې کوم کوي نو په خوله به کوي، په ژبه به کوي، په دې کې به شونډې په کار راځي، په دې کې چې کوم دی نو چې کوم زموږ سره وکړ ټریک دی یا ساوند باکس دی، دا ټول څیزونه د ټولو انسانانو یو شانته دي او دا هم د دې نه به ادا کوي. نو هغوی په فونیټکس کې هغوی صرف او صرف په عامه غږ پوهنه باندې خبره کوي چې عام خلک یا عام ولس یا عام قومونه یا زموږ سره په دنیا کې چې کوم غږونه دي هغه څنګه جوړیږي، هغه څنګه ادا کیږي، په هغې بحث کیږي. بیا زموږ سره دویم ټکی چې کوم دی نو هغه فونالوجي ده. د فونالوجي مطلب دا دی چې د یو خاص ژبې، د یو خاص نسل، د یو خاص خلکو خپل خاص غږونه دي. زموږ سره چې کوم دی نو د پښتو خپل خاص غږونه دي، د فارسي خپل غږونه دي، د عربی خپل غږونه دي، د انګریزي خپل غږونه دي. زموږ سره تقریبا تر اوسه پورې چې کوم د غږ پوهانو خپل لوسته کړې ده او د هغې چې کوم دی یو نتیجه راوتې ده، تقریبا زموږ سره 200 واول دي په ټوله دنیا کې. واول هغه اوازونه چې کوم زموږ سره خپلواک اوازونه دي، په دې باندې به هم بیا بحث کېږي وروسته په تفصیل سره. او زموږ سره تقریبا 600 کانسونیټ دي، بیواک اوازونه دي چې په هغې باندې هغه په ټوله دنیا کې چې تر اوسه پورې زموږ سره څومره ژبې دي، لکه د یوې اندازې مطابق زموږ سره په دنیا کې 7,000 ژبې چې کوم دی نو دا ویلې شوي دي یا د دې زموږ سره بنیادونه موجود دي. خو زموږ سره چې کوم دی نو تر اوسه پورې یا اوس دا ورو کمیږي، د یوې اندازې متعلق 4,000 ژبې چې کوم دی نو هغه زموږ سره په مختلفو قبیلو کې، په مختلفو قومونو کې، په مختلفو ځایونو کې ویلې کېږي. او ډېرو خلکو دغه تعداد تر 1500 هم را رسولی دی. ژبې ولې ختمیږي د هغې چې کوم دی نو د هغې په شا ځان خپل عوامل دي. خو نن به چې مونږ کومه خبره کوو چې فونیټکس او فونالوجي، نو د دې دواړو د فونیټکس او فونالوجي مطلب هم دا دی چې د اواز مطالعې ته وایي، د اواز لوستي ته وایي، ساینسي لوستي ته یې وایي. هغوی اصطلاحي که تاسو لغوي که تاسو وګورئ د دې دواړو دغه یو معنی ده چې د یو اواز ساینسي مطالعې ته ویلی شي. خو بیا هغوی په اصطلاح کې چې کوم دی نو هغوی دغه بیلتون راوستی دی چې مونږ عمومي کله خبره کوو، د عمومي ژبو د عمومي غږونو خبره کوو نو هغه به مونږ په فونیټکس باندې یادو، د هغې مطالعه به مونږ په فونیټکس کې کوو. کله چې یو مخصوص قوم د هغې ژبې، د هغوی اوازونو، د هغوی غږونو ته مونږ ځو نو هغه به په فونالوجي کې ځو. مونږ په پښتو کې چې کوم دی نو دغه دواړه غږونه تر اوسه پورې په یوه غږ پوهنه باندې یاد کړي دي او هغه تر اوسه پورې چونکې په افغانستان کې په غږ پوهنه، ژب پوهنه په دې څیزونو باندې کار شوی دی. زمونږ په دې پښتونخوا کې ډېرو کمو خلکو یا پوهانو په دې حواله باندې خپل کارونه کوي او خپل زیارونه لګیا دي کوي، خو هغه دومره هم نه دي چې دا خلک ورسره اشنا دي. نو مونږ خپل اوازونه چې کوم دی، خپل غږونه چې دي، هغه تر اوسه پورې چې کوم په ساینسي بنیادونو نه دي معلوم کړي، ځکه چې دا یو خاص لینګویج لیبارټري غواړي چې اوازونه څنګه جوړیږي، د کم کم ځای نه ادا کېږي. نو دغه سهولیتونه زموږ سره نشته. فلحال مونږ دغه دواړه څیزونه په یو غږ پوهنه حسابوو چې غږ پوهنه څه شی دی. نو غږ پوهنه په مختصرو الفاظو کې د غږونو، د اوازونو ساینسي مطالعې ته وایي. د دې بیا درې چې کوم دی نو درې زموږ سره درې برخې دي چې کوم زموږ سره د غږ پوهنې درې غټ برخې دي چې یوې ته مونږ په انګریزۍ کې آرټیکولیټري فونیټکس وایو. لکه مونږ سره غږ زیږېدنه ورته مونږ په پښتو کې ویلی شو چې غږ زمونږ سره کم ځای پیدا کېږي او څنګه پیدا کېږي. او تاسو ته دې پته چې زمونږ سره دا مکمل ټول ساوند باکس دی او دا به په راروان کلاسونو کې یا په راروانو نشستونو کې د دغې هر یو اندام چې کم دی، غږځی چې کم دی یا غړی چې کم دی، په هغې باندې به مونږ بحث کوو چې د هغې کار څه دی، د هغې کردار څه دی د غږ په جوړولو کې. دویم زمونږ سره دا دی چې غږ رسېدنه، غږ خو پیدا شو خو د بل چا غوږونو ته دا په کم فریکوینسي کې چې کم دی نو په لهرونو د هوا په اوږو باندې دغه اوازونه څنګه رسي، دا کم وجوهات یا څه د دغې مطالعې په دې غږ پوهنه کې راځي.
دریم چې کوم دی نو زموږ سره غږ قبلونه چې کومه ده هغې ته مونږ اډیټري فونیټکس وایو چې غږ هلته کې څنګه رسي غوږونو ته څنګه رسي په غوږونو په شا باندې دغه ځان له یوه ډېره لویه مطالعه ده. مونږ خو ډېر په لنډو باندې دا ووایو چې انسانانو له خدای پاک ژبه ورکړې ده، غوږونه یې ورکړي دي، په خوله باندې خبرې کوي او په غوږونو باندې یې اوري. نو په دې خبره کې خو شک نشته چې دا ټول صلاحیتونه دا قدرت انسان له ورکړي دي. خو بیا انسان چې کم دی نو دا اواز چې په ټولو مخلوقاتو کې انسان له یو غوره مقام ورکړی دی، یو ستر مقام ورکړی دی، هغه ورته په دې ژبه ورکړی دی او د دې ژبې په شا باندې د یو اندام د یو غږځی خپل دومره خصوصیات دي چې حیران بشي. مثلا په یو غږ پیدا کېدو کې تقریبا د 100 پورې مسل چې څه ته وایي پټي چې څه ته وایي 100 پټي په یو غږ پیدا کولو کې کار کوي. دغسې زموږ سره چې کوم دی نو تقریبا د یو اندازې مطابق یا چې کوم دی نو د یو پوهان د ریسرچ مطابق چې کوم دی نو هغه وایي چې په یو سیکنډ کې 15 مختلف غږونه پیدا کېږي شي. نو دا خو موږ ته په خوله باندې ډېر اسانه ښکاري چې غږ څنګه پیدا کېږي، غږ بس د خولې نه پیدا کېږي، خو نه، په دې کې زموږ سره چې کوم دی نو بلا حسي دي د خولې نه پیدا کېږي، خو په خوله کې داسې ځایونه شته چې د هغې د غږ سره خاص څه کار نشته. نو په دې ټول زما د دې ټولو خبرو نچوړ هم دغه دی چې غږ پوهنه چې په انګریزۍ کې ورته فونیټکس او فونالوجي وایي، په پښتو کې ورته مونږ غږ پوهنه وایو. په دې حواله باندې به په دې کې دا بحث کېږي چې غږونه څنګه پیدا کېږي، غږونه څنګه رسي، غږونه هلته کې څنګه غوږونه قبلي، په دې ټولو باندې به بحث کېږي. او زموږ سره چې کوم د پښتو خپل غږونه دي، زموږ سره غږ خو د هر چا شته، غږ زموږ سره چې کوم دی نو د چې څومره ځناور دي، زموږ سره څومره مرغۍ دي، زموږ سره څومره مختلف څیزونه دي، د هغې نه غږ پیدا کېږي. د دغې غږ په شا باندې یو فورس وي، یو طاقت وي. هغه که تاسو د موسیقۍ د آلاتو په حواله باندې نو هغوی هم سمې خبرې کوي، خو یو فورس دی، یو طاقت دی، د هغې په وجه باندې چې کوم دی نو دغه اوازونه پیدا کېږي. او دغه چې کم دی نو هغه فورس او طاقت به مونږ په انسان کې معلومو چې هغه کم یو طاقت دی، د څه په وجه غږ پیدا کېږي. دلته کې مونږ صرف او صرف غږ پوهنې مطلب دا دی چې مونږ انساني غږونه، د انساني غږونه چې کوم پیدا شوي دي په هغې باندې به بحث کوو چې غږونه څه ته وایي. نو چې تاسو تر اوسه پورې دومره پته وي چې غږ پوهنه د غږ ساینسي مطالعې ته وایي. په دې کې دغه 3 اړخونه دي. بیا زموږ سره او خاص کر د دې 2 خبرو له خلکو دومره زیاته توجه ورنه کړه. د یو ویله چې کوم د اواز څنګه رسي، دغه بیل بحث دی. مونږ به دلته کې چې کوم دی نو وړومبی بحث بیا د دې کوو چې زمونږ سره چې کوم ارټیکولیټري فونیټکس دي، زمونږ سره چې کوم د غږ زیږېدنې واله غږونه دي، چې کوم ځای کې غږونه د کومو ځایونو نه پیدا کېږي، نو په هغې باندې به بحث په راروانو کلاسونو کې کوو. ډېره زیاته مننه.